بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د عشق او مینې لاره د ازغو نه ډکه ده، د مصیبتونو نه ډکه ده، د تورونو تهمتونو نه ډکه ده. نو دا هر څه مې قبول دي، خو د خپل یار دیدن غواړمه، زړه مې ورپسې ټوټې ټوټې دی، ذره ذره دی. عبدالرحمن بابا څه وایي؟ راځئ چې درته ووایم. وایي که د عشق لاره ازغنه وي په هر ګور، د عاشق پخپو سپلی دی وي د هور، او که دیدن د ګل ازار په انتظار شي، زما سترګې د شبنم غوندې څلور. دا همه واړه عاشق لره پیدا شو، که تهمت که ملامت دی که پیغور، او جفا جور ناز او کبر د خوبانو ما په ځان دی قبول کړی لکه پور. او راحت بې زحمته نه دی چا موندلی، غم خادي دي د دې دهر خور او رور. او رحمان هسې په خپل یار پسې غوس غوس یم، لکه غوس په خپل اولاد وي پلار او مور.